الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال عز وجل في كتابه المجيد: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د اسلام او ساينس د درسونو په لړۍ کې مونږ تقریبا 14 درسونه مخکې وړاندې کړي وو. نن درس دی مونږ په دې باره کې دی چې قرآن عظیم شان 2 آیاتونه تلاوت کړه. یو په سوره نساء کې 14 آیات 15 سپاره سوره نساء کې 15 آیات دی، او بل په سوره البقره کې 208 آیات دی. دا 2 آیاتونه کې مطلب دا و چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، چې دا نارینه چې کوم یو دي دا د په ښځو باندې محافظ دي، سرپرستان دي، ساتونکي دي، څارونکي، ټولې معنا ورکوي دي. دا د قوامت معنا هم دا شوه چې محافظین دي، ساتونکي دي، څارونکي دي، او د هغوی دپاره د بندوبست کولو هغه دي کسان دي. دا په یو آیات کې دا د سوره نساء کې. په دې بل سوره بقره کې چې 208 آیات په هغې کې بیا دا ده چې ولهن مثل علیهن ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف. معنا دا چې د ښځو ته هم ولهن، دا ضمیر د زنانو ته، ولهن مثل الذي علیهن، لکه څنګه چې وایي نارینه په ښځو باندې حقوق لري، دغسې ښځې ولهن دوی ته هم داسې حقوق شته لکه څنګه چې هغوی لري. یعنې دواړو په منځ کې نارینه په ښځه باندې حقوق لري او ښځه په نارینه باندې حقوق لري. خو دلته صرف خبره دا ده وللرجال علیهن درجه، خو په دې ښځو باندې نارینه چې دي د درجه اوچته ده. وللرجال علیهن درجه، یعنې نارینه چې کوم دي په زنانو باندې څه فوقیت او پورتوالی لري. بیا څه وایي بیا آخر کې والله عزیز حکیم. الله پاک چې دی عزیز او حکیم ذات دی. هم عزیز دی، زبردست دی، د عزت خاوند دی، او هم چې دی حکمت خاوند دی. په دې کې یو فلسفه او حکمت شته دی چې ښځې په یو شان پیدا کړي، په نارینه بل شان پیدا کړي. دې کې د حکمت تقاضا ده. ما مخکې د درسونو کې بار کېدای شي تاسو واورئ چې قرآن عظیم شان کوم آیاتونه چې راغلي د هغې په آخر کې، د آیات په آخر کې الله عزوجل په ځینو آیاتونو کې عامو کې نه، په ځینو آیاتونو کې آخر کې الله عزوجل خپل یو یا 2 صفات سره آخر کې راوستي دي. نو تاسو چې کله هم داسې صفات وګورئ، دستي مخکې آیات ته متوجه شئ چې دا کوم صفت دلته راغلی، دا صفت د مخکې سره څه تړاو لري، او بلکې همغه مسله چې هلته ذکر شوې د هغې نه وروسته د الله پاک همغه اړوند او مربوطه صفت د الله پاک راځي. لکه دلته د حکمت تقاضا داسې وه چې دغسې د دواړه جدا جدا وظیفې مسؤلیتونه ولري، او دواړه ساختمان دي جدای، هر څه دی جدای، ځکه دا د حکمت تقاضا ده. او دا د حکمت تقاضا چې کله عملي کېږي دې لپاره زور پکار دی، زبردستی یعنی قوت پکار دی. نو ځکه الله پاک 2 صفات راوستي، عزیز حکیم. په قرآن عظیم شان کې 28 ځایونه دا صفات یو ځای راغلي، عزیز او حکیم ذات یو ځای راغلی. دا تقریبا داسې ډېر شاذ و نادر داسې کېږي چې 2 صفات دي دومره ډېر په قرآن شریف کې تکرار شي. دا ډېر تکرار شي، 28 ځای یو ځای راغلی. بیا عزیز بیا د نور سره راغلی، حکیم بیا د نورم سره، علیم حکیم هلته راغلی. هلته تقاضا د همغه آیات همغه دی چې هلته د علم او د حکمت خبرې، نو هلته بیا علیم حکیم راولي. دلته د دغه خبره چې کوم یو دا په یو قوت په یو هغه باندې ځواک باندې ولاړه خبره، نو ځکه عزیز حکیم ذات هغه راغلی صفات. اوس دلته خو دا خبره خو دلته
د دوه آیاتونو جدا وکړله. یو خبره پکې دا شوه چې الرجال قوامون علی النساء، یو خبره دا شوه چې نارینه چې دي دا ساتونکي دي، محافظین دي، سرپرستان دي او څارونکي دي د چا د زنانو. دا ټول معناګانې ورکوي. او دا بل ځای کې وایي چې لکه څنګه چې نارینه په ښځو باندې حقوق لري دغسې ښځې هم په نارینهو باندې حقوق لري. داسې نه ده چې بس یو طرفه خبره ده، بلکې دواړو طرفونو کې حقوق شته. خو هغه تناسب د حقوقو فرق لري. څه حقوق چې نارینه لري هسې لکه بس ځینو شیانو کې شریکي، ځینو شیانو کې بیا جدا جدا وي. او خو دلته یو خبره دا شوه چې وللرجال علیهن درجه، نو الله پاک د نارینهو ته څه فوقیت ورکړی دی په چا باندې؟ په زنانو باندې، په ښځو باندې. اوس دغه آیات چې کوم یو دی دا د الله پاک جل جلاله د کلام معجزه ده، او دا یو معجز کلام دی چې اوس انشاءالله د ساینس چې کوم شیان تر اوسه کشف کړي دي او ساینس چې تر اوسه کوم تحقیقات کړي د هغې نه موږ څه استفاده دلته کوو چې څنګه دا خبره راغلې چې الرجال قوامون، نارینه به د ښځو محافظي ساتونکي به وي. او بل ځای کې راغلي چې دوی ته علیهن درجه، به دوی باندې درجه فوقیت لري. نو دا څه معنا لري؟ دې په خاطر چې دا مسله لږ ډېره واضح شي، لږ څرګنده شي، نو موږ د ساینس د مختلفو مضمونونو نه، البته د مختلفو شقونو نه، د مختلفو شعبو نه موږ په دې به کې استفاده کوو. خو ډېره به د دوو شیانو استفاده وکړو، هغه طب او سایکالوژي، روانشناسي چې موږ تاسو خلک ورته وایي، دې نه پکې استفاده وکړو چې موږ ته دا واضح شي چې دا د آیات چې موږ دا یو معجز کلام دی، اعجاز دی او معجزه ده. نو انشاءالله تاسو بیا ثابت شي دا رښتیا معجز کلام دی. اول خبره دا ده، دې په خاطر باندې چې لږ څه څرګنده شي، نو موږ د اول د طب یا د فیزیالوژي یا د نورو مضامینو چې دا طب کې لوستل کېږي د هغه کې، نو هغې نه به اول وکړو، بیا به سایکالوژي پسې وروسته راشي، ځکه چې دا طبي شیان ووایي بیا سړی د سایکالوژي اسانه کېږي چې دې باندې پوه نه شي بیا په هغې باندې نه پوهېږي. نو اول خبره پکې دا ده چې موږ دوو اړخونو ته بیا بحث کوو. یو د ښځې او د نارینه ظاهري تفاوتونه وایو چې کوم شیانو کې تفاوت لري، او دویم داخلي تفاوتونه بیا موږ وایو چې په داخلي ساختمان کې یا په داخلي جوړښت کې په کوم شیانو کې دوی تفاوت لري. دواړه شیان باید موږ کم از کم ووایو چې په دې پوه شو چې د قرآن عظیم شان چې څه ویلي دا تر کوم اندازې پورې د دې ساینسي هغه سره تطابق خوري. او اول خبره ظاهري خبره ده. ظاهري خبره کې خو که خیال مې دوه سترګې نارینه هم لري او ښځې هم لري، او پوزه هم لري، دا هم لري، او خوله لري، دوه غوږونه لري، سر لري، دوه لاسونه، پښې، او دا ظاهري هغه کې داسې خاص تفاوت نشته. صرف په دوه شیانو کې، بلکې په درې شیانو کې تفاوت شته، د نارینه او د زنانه پکې تفاوت شته، او دا د کار په لحاظ باندې دا درې وړه مهم دي. د کار په لحاظ باندې دا درې وړه مهم دي، ځکه دا تفاوتونه شته پکې. یو خبره پکې دا ده چې د نارینه او د زنانه په وجود کې اولنی چې د سر نه داسې راونسې راځي، نو ښکته راځي، دې ځای ته چې ورسېږي د سینو ته، نو د زنانه په دې صدر کې یا چې معمولا سینه ورته ویل کېږي، په دې کې دوه سینې دي، موږ ورته تیونه وایو یا ممیر ګلینډ، شیدې چې کوم تولیدوي. نو یو خبره پکې دا تفاوت شو چې نارینه دا نه لري، دا تیونه یا د شیدو د تولید کوم هغه چې فابریکې هغه چې دا نه لري، او زنانه لري. دا یو تفاوت شو. او د هغې اصلي وجه دا ده چې نارینه د اولاد د تربیې مسؤلیت په غاړه نه لري، او نارینه اولاد نه زیږوي. نو چون زنانه ماشوم زیږولو وظیفه د هغې ده، ماشوم زیږوي، نو طبیعي خبره دا ده چې د هغې هغه د ساتنې او د پالنې او د شیدو ورکولو مسؤلیت د زنانه په غاړه باندې دی. دغه ځای کې لږ توجه پکار ده، هغه دا ده چې اوس نارینه په هیڅ صورت باندې اولاد نشي راوړلی په طبي لحاظ باندې. او خدا ده چې بل لانجه به کې جوړه کې به بېله خبرې، خو په طبي لحاظ باندې په دې ټول انسانیت کې دا خبره را روانه ده چې نارینه اولاد نه راوړي، ښځې راوړي.
دویمه خبره دا ده چې ښځه څون اولاد راوړي نو د ښځې په سینو کې د دې ماشوم د تغذیې په خاطر باندې الله پاک ممیر ګلینډ یا د شیدو د تولید دستګاه هلته ځای کړې 2 دانې چې د هغې نه باقاعده ماشوم 2 کاله پورې لاندې باندې هغې نه استفاده کوي او دا شیدې خوري او بهترینه غذا بهترینه غذا چې کوم یو ده د ماشوم دپاره هغه د مور شیدې دي. دې باندې مخکې تقریبا لږ بحث شوی دی پر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین کې هلته بحث شوی دی په مخکې درس کې. دا یو جز د خبرې دا شو نارینه او د زنانه کې دا تفاوت دی. دا بالکل بارز دی. د دې نه داسې خبره ده چې بیخي څوک چې بیخي موږ د خلکو خبره چې بیخي الفبې هم نه ویلې سبق هم نه ویلې په دې پوهېږي او چې چا خو ډېر سبق ویلی خو ډېر ښه پوهېږي بیا چا بیخي نه ویلي او امي سړی چې بالکل انپړ دی خبره یې هغه هم په دې پوهېږي چې ظاهر طور ته ګوري ښځې سینې ښکارېږي نارینه نشته دی او وجه دا ده چې زنانه ماشوم راوړي نو سینې همغې په خاطر باندې دی او دی نشته دی. یو جزء دا شو. دا بالکل واضح څرګنده خبره ده ظاهر کې خبره ده. دویمه خبره دا ده چې د ملا چې کوم دویم شی چې د سینو نه لاندې ځي بیا ملا راځي که تاسو خیال یې دی نارینه هم ملا لاندې نه داسې چې راغلی داسې تقریبا لږ د منځ سا کې لږ داسې کمبوت راځي لږ ډېر نه نور تقریبا یو خط باندې واقع ده. ملا د ملا ستون فقرات چې موږ ورته ویلو دا ستون فقرات چې کوم یو دي د ورتبرا سیستم چې کوم یو دی دا باقاعده د نارینه چې د قوي مضبوط کلک دی. بالکل ظاهره خبره ده که نه چې سړی ښځې او نارینه ته وګوري سړی اما په یو لیدلو کې سړی پوهېږي پې دا یو جزو چې د نارینه د ملا تیر چې کوم یو دی دا ستوني فقرات چې دا قوي دي کلک دي د زنانه چې دا نازک دي. بالکل دا ځینې کتابونو کې چې هغه نارینه او د زنانه شکل واسي دستي زر چې خلک پې پوه شي نو د زنانه د نارینه داسې کې داسې بیا لاندې 2 پښې ورکړي 2 لاسونه ورکړي سر ورته وکړي داسې مستطیل غوندې رسم کړي یعنې معنی چې د دې ځای نه تر دې ځای پورې نارینه تقریبا لږ ډېر کم تفاوت پکې کوم ځای کې راځي. زنانه چې کله رسموي بیا داسې رسم کړي بیا داسې کړي لاندې پښې ورکړي په سر ورکړي معنا دا چې د زنانه ملا چې کوم یو ده بیخي که تاسو داسې زنانه لیدلي چې هغه کورتۍ او دریشي کړي بیا د ملا هغه دی بالکل هغه معلومیږي. عامو ښځو کې هم جامې دونه لوی اغوندي چې هغې کې دا پته سات نه لګي خو چې عامې زنانه چې کوم یو ملا یې تړلي یا ملا یې داسې راچنګه شوي یا هغه لباس یې داسې هغه کړی بالکل معلومیږي دا چې بالکل نری غوندې ملا ده. نو دا وشو خبره ده چې د نارینه ملا د بار د اوچتولو د وزن د اوچتولو ډیر برداشت لري ډیر صلاحیت او استعداد لري توان ځواک لري نسبت زنانه او ته زنانه. اوس تاسو فکر وکړئ هغه لکه داسې ساده خبرې وکړو هغه کوچانۍ غوندې هغه دا دی چې اوس نارینه کولی شي غټه بوجۍ د وړو یا د غنمو یا د وریجو یا د وړیو پیپ د هر شي په یو دم بس طرف غیر خطا کې په غیر خطا کې ویسي څه استثناءات په ښځو کې مې داسې ښځې مشته چې نارینه ورته بیخي هېڅ شی هم نه دي ګردم نه دي هغه خو خیر استثنایي حالت بیلي. نو دا یو جز شلو. نارینه د وزن په جګولو کې د شي په کولو کې ټیل وهلو کې کشولو کې ټیټولو کې جګولو کې د ټولو کې د زنانه سره ډیر فرق لري په ظاهري لحاظ باندې. دا خبره ده باطني ته چې لاړ شو داخلي هغه ته هلته بیا دقیق نور شیان هم پکې وایو. دا دویم فرق شلو چې اول خو دا چې زنانه سینې لري د ماشوم د تی ورکولو لپاره نارینه دا نه لري نه ضرورت شته ورته. دویمه خبره ده چې ملا چون نارینه درانده کارونه معمولا د نارینه کار دی درانده کارونه نو طبیعي خبره ده چې د درانده کارونه کوي نو کوم بلدوزر یا اسکواتور هغه چې ډیر قوي هغه کوي دغه شیان هم غټي چې لګم نازک مغسي نو زنانه او کار د غټ دروند کار نه دی چې د کار ملا تیر مغونه کافي دی ورته لاندې چې د ملا تیر نه لاندې لاړ شي بیا دلته یو مسله مخده د لګنې خاصره موږ د پښتانه خلکو ته کوناټي وایي لګنې خاصره دی لګنې خاصره بیرون خبره نه ده داخل کې کوم یو هډوکي چې د هډوک چې جوړ شوی دی د زنانه لګنې خاصره پراخ دی لوی جوړ شوی دی پراخ ځکه هلته ډېره غټه مسله د ولادت مسله چې ولادت کیږي نو د ولادت په صورت کې خو که چېرته بل پر زوړو کې بیا خو د ولادت مسله ډېر مشکله کیږي نو ځکه
ولادت په حالت کې لګنې خاصره باید لوی. نو د زنانه لګنې خاصره چې کوم یو دی هغه غټه ده. نو اوس ملای داسې چې رسمي داسې رسمي لاندې غټوالی لري، پاسې چې دی نرۍ غوندې بیا وایي. نو هغه د لګنې خاصرې غټوالی په همدې وجه دی چې هلته مسله د ولادت ده، لکه سینې چې د ماشوم په تغذیه کې او په خوراک کې رول لرلو، دغسې دغه لګنې خاصرې غټوالی دا په ولادت کې د ماشوم په ولادت کې رول لري. نو ځکه هلته د هغې غټوالی زیات دی. د دریم فرق یې دا شولو په ظاهري اره کې. بیا چې لږ نور هم لاړ شي، که خیاله مې دا د مونږ او تاسو دواړه پښې چې کوم یو پورته لاړې دي، بیا مونږ او تاسو د لګنې خاصره چې مخکې مو ولوسته، د لګنې خاصرې سره نښتي یو قسم هډوکی دی، هغې ته مونږ او تاسو ګردی وایو، هپ بون، هپ HIP بون، یعنې هپ بون دې ته ویل کېږي، ګردی. دغه دلته یو نښتی دی، یو دلته هم نښتی، دا بالکل داسې هغه دی په دې لګنې خاصره کې، دا داسې ورننوتی، داسې کلک کړی دی، بالکل یې باندې نه پرېږدي، که باندې پرېښولو بس کار خراب دی، بیا کار نه کوي. یو ځل چې چا دا هپ بون د خپلې حلقې نه د هغه نه ووتلو، بیا آینده کې جوړېدل ډېر مشکل دی. اوسپنې ور واچوي، شیان ور واچوي، بیا هېڅ شی هم طاقت نه کوي. الله په خپل حکمت چې په کوم کمال یې جوړ کړی، هغه بیا بل څوک نشي کولی. نو دې ته ویل کېږي، دغه ته هپ بون ویل کېږي، دا ګردي ته. دا په دې حلقه د لګنې خاصره کې داسې کلک نښتی دی. مونږ او تاسو دا پښه دا چې تاویږي، نو هرې خوا ته دا ځکه ګرد دی، دې خوا ته تاوي. تاسو کولی شئ پښه وګرځوئ، داسې جګه کړئ، ټیټه کړئ. کله هغه سپورت مینان ځان تر تشې راتاوي کړي، لاندې کړي، جګه کړي، دې خوا کړي، هرې خوا ته ګرځولی شي. یعنې هغې کې د زاویې هغه پکې شته، صلاحیت پکې شته چې وګرځي یو خوا ته بل خوا ته. بیخي داسې نه ګرځي، 360 درجې نه ګرځي، خو که ګرځي بیا هم داسې لږ لرې راګرځېدلی شي، خو نږدې ځکه نه ګرځي، دلته نور ساختمانونه دي ورسره. نو دا هپ بون چې کوم یو دی، دا اصل په دې لګنې خاصره کې چې نښتی دی، دې کې د زاویې مسله ډېره مهمه ده. که تاسو لږ داسې خیالي، که کوم چت یا کوم شی چې مونږ جوړوو، دا ستن دا پیلرې چې کوم یو دي، دا پیلرې معمولا بالکل مستقیمه وي. که دې کې لږ کږوالی راشي، خطر د دې شته چې دا ماته شي، راولوي، چت را پرېوځي. دا ښه تاسو تجربه مو کړي، وایي چا نه پوښتنه وکړئ چې که کله هم په ستن کې چې دا کوم پیلرې لګول کېږي، که دې پیلرو کې لږ کږوالی راشي، خطر د دې شته، ځکه هغه زور چې کله پرې راشي، دا خاص هم کږی بس لاندې راغورځېږي. نو څومره چې کږوالی په ستن کې زیات وي، هغونه خطر زیاتېږي د ماتوالي، د راچپه کېدو. او چې څومره سیده یې بالکل، هغه انجنیران چې په دې هغه کې بالکل په یو سیده شاخ هغه باندې هغه ګلکارانه هغه جوړوي چې هغه ونه لري، دې خوا ته ضبطوالی ولري. دلته خبره دا ده چې د نارینه دا دواړه پښې چې کله د لګنې خاصره ته د هپ بون یا د ګردي په واسطه باندې هغه پیدا کوي، درجې د زاویې ډېره زیاته وي. ځکه داسې دی چې شی پروت وي، دا 0 درجه ده، دا چې داسې جګېږي همداسې پسې د لسو نه نیولې 20 25 30 40 50 50 50 80 90 داسې عمود شي. دا مستقیما چې ولاړ، دا عمود دی. او چې لږ راټیټه شي، نو بیا څه شي، بیا 15 او بیا داسې راټیټېږي. اوس دلته خبره ده چې ما مخکې دا خبره ساختماني لحاظ باندې وکړه، یا بالفرض که دا کوم حیوان پښې داسې کږي، نو هغه کږې پښې والا بیا بار نشي وړلی، کږې پښې والا. او تاسو که زنانه او نارینه بعضې لیدلي چې لږ عمر زیات شي، یا کله د هغه لري مریضي لري د هډوکو د کمزورتیا، نو هغه سړی وزن نشي پورته کولی شي. خو په یږې لاندې ډاکټر خبر ما ته کړې وه چې د سوزکي په ټیرونو د ټیلر باډۍ لګولي، نو بیا خو نه کېږي، بیا چې لاندې ټیرونه داسې کمزوري او په سر باندې شی غټي، نو بیا خو نشي کېدی. نو ځکه لاندې پښې چې کله دلته راځي، نو هغه انسانان ښځې نر نه وایو، هغه انسانان چې هغوی دروند کار کوي او درانده پیټي جګوي، درانده شیان وړي راوړي، نو د هغوی دغه زاویه چې ده، دا ډېره زیاته ده، دا 90 ته نږدې ده، یعنې 90 په طرف باندې ډېره نږدې ده. ځکه چې ما ویلې چې که کله څونه کوږوالی زیاتېږي، او خطر دی بالکل. دا تاسو یو شی داسې کوږ ونیسئ، هغه ډېر او پاس په سر یې ودرېږي، دستي ماتېږي، او که نیغ ولاړ یا په سر یې ودرېږي، بیا د خطر د ماتېدو نشته. کله که تاسو داسې شي باندې ودرېدلي وئ چې بالکل سیده نیغ ولاړ وي، نو هغې باندې سړی خطر نه کوي. خو لږ هم چې کوږوالی پیدا کړي، نو بس درز بیا سړی لاندې راغورځېدلی، کله یې پښه ماتي او کله لاس ماتي. نو د نارینه د پښو
د لګنې خاصرې ته د تړلو زاویه چې کوم یو د هپ بون په واسطه باندې دا نوي ورته نږدې ده. خو زنانه مونږ ویلې چې زنانه د درندو کارونو اهل نه دي، وړ نه دي او نه یې کوي، نه یې کولی شي او نه یې باید وکړي، ځکه دا غم دا دی نه طب اجازه ورکوي نه بل شی اجازه ورکوي. نو چې دروند کار نه شي کولی د هغې د هپ بون چې د هغه سره تړلی شوې لګنې خاصرې سره پلویس دې ته په طبي لحاظ باندې پلویس یا لګنې خاصره چې موږ دا معنا ورکوي د پلویس سره چې د هپ بون تړلی شوی دی نو دی زاویه چې ده دا کمه ده، یعنی د لاندې د 90 نه راټیټه ده او د 15 نه جګه درمیانه داسې 15 شپېته د شاوخوا درجو کې داسې هغه کېږي اویاو کې. نو دلته که چېرته بحر ورباندې زیات شي نو دا بالکل د ماتېدو خطر یې بیخي زیاته شي نسبت هغه ته. اوس هغه بار چې نارینه یې په اوږه کوي یا په شا کوي یا په هغه کوي، که دا تاسو ښځې ته وربار کوي نو خیر پکې نه وي، چېرته به بس پښه به ماتې یا ډوکې به ماتې نه شي کولی. وجه دا ده چې دا ساختمان الله پاک همداسې جوړ کړی دی، هغې د وظیفې سره همدا په کار ده. وزن نه جګوي، نو چې وزن نه جګوي 2 کیلو 3 کیلو څه خبره نه، خو وزن چې زیات شي. یې نارینه وظیفه هغه دی، زنانه وظیفه دا شو. دا دریم فرق شو. یو فرق چې شو ظاهري لحاظ په سینو کې د ماشوم د غذا او د خوراک دپاره. دویم لا شوه چې وزن جګول بالکل رول لري. دریم موږ لګنې خاصره کې ویلو چې پلویس یا لګنې خاصره د ښځې د ولادت په خاطر باندې دا غټ دی، پراخه دی نسبت نارینه ته. او څلورم د هپ بون او د هغه د لګنې خاصرې د زاویې په باره کې وکړه چې څومره زاویه زیاتې خطر، یعنی 90 ته نږدې نو خطر کمی د ماتېدلو. چې څونه زاویه کمیږي هغونه د میلان هغه کېږي. نو چې میلان زیات شي هغه شی بالکل هر سړی پوهېږي چې بیخي هغه بیخي بېسواده انپړه مې په دې پوهېږي چې شی لږ کوږي هغه ماتېږي زر. او چې هغه نه اوس تاسو یو ونې ته خېږئ چې دا ونه نیغه وي، هېڅ مسله پکې نه وي، خو که لږ کږی زړی چې دې ځای نه ورته وګوري بس هلته حوصله ورته خرابه شي. په دې کې که زه اوس پورته کېږم نو راولیدو یم او رښتیا هم همداسې ډېرې ونې دي چې لږ کږی چې څنګه وروخېږي بس هغه ناسې هم کږی بس په مخ به سیسته سړی ورته نه راوغورځېږي کله. دا 4 فرقونه چې کوم دا 4 پنځم فرق دا ده چې په دې هغه کې جنسي اعضاو کې دا باقاعده فرق شته دی. نارینه جنسي اعضا او د زنانه جنسي اعضا باقاعده فرق سره لري او دا فرق اصلا د همدې مسؤلیت او د وظیفې پورې مربوط دی. کوم شی چې د نارینه وظیفه اجرا کوي هغه الله پاک په نارینه کې ایښی دی، چې کوم یو د زنانه وظیفه اجرا کوي په زنانه کې ایښی دی. په خپل هغه کې هلته د ولادت مسله شته، د سپرم د انتقال مسله شته. دا کار په زنانه کې همغه اعضا ایښودل شوي دي چې هغه د ماشوم د پیدا کېدو ټول پروسیجر د اول نه تر اخره پورې تعقیبوي. نو ټول شیان باید ظاهري لحاظ باندې چې کوم د ولادت د ماشوم د ولادت د انسان د ولادت دپاره پکارېږي هغه اعضا الله پاک په زنانه کې ایښي دي، په ظاهري شکل هم او باطني شکل کې دواړو طرفونو. او کوم اعضا چې د ماشوم د تولید دپاره په نارینه کې پکار دي هغه په نارینه کې ایښي دي. نو دواړو کې جدا جدا شو. دا 5 تقریبا 5 شیان شو چې مونږ ویلې چې نور هغه اول فرق په چی کې شو په سینو کې شو، په تیونو کې چې دلته د شودو تولید کېږي. دویم د ملا په تیر کې شو، د نارینه کم قوي دی، د زنانه کمزوری دی. دریم پلویس یا لګنې خاصره د ماشوم د ولادت په خاطر باندې پراخه دی او د نارینه چې دی پراخه نه دی. بل د هپ بون او د ګردي او د لګنې خاصره زاویه مونږ ویلې چې زاویه چې زونه 90 ته نږدې کېږي خطر کمیږي د ماتېدو. څونه چې د 90 نه لاندې ښکته ځي نو هلته خطر کمیږي. او پنځم شی هم دا ویلې چې هغه جنسي اعضا چې کوم یو دي د وظیفې په لحاظ باندې د زنانه چې کومه وظیفه ده هغې کې همغه اعضا ایښول شوي دي پکې، او کومه چې د نارینه وظیفه ده د نارینه دپاره همغه جنسي اعضا په ظاهر او په پټه کې دواړو کې هغه اعضا ایښول شوي دي. دا په ظاهري لحاظ باندې 5 تفاوتونه دا دي. دا داسې خبرې دي چې دا هېڅ دلیل ته ضرورت نه، ټول خپله چې سړی ګوري خپله پوهېږي، ضرورت دې ته نشته چې اوس دا پلانکي عالم ویلي دا پلانکي عالم، سړی خپله پوهېږي په دې باندې. دې ته ویل کېږي ظاهري تفاوت یا ظاهري فرقونه چې د کوم یو د نارینه او د زنانه په منځ کې هغه موږ 5 واړه ویلې. او بالکل دې ته ضرورت هم تقریبا
سړی نه په حس کوي چې هغه دپاره د کتابونه راواخلي چې دې کتاب لیکلي په دې کتاب لیکلي ضرورت نشته. ظاهري خبره پکې همدا ده د ظاهري فرقونه د زنانه او د نارینه شو. بله خبره دا ده چې دا هم د جنسي هغه پورې مربوط دی. که خیال مې د نارینه په ظاهري لحاظ باندې چې کله بلوغ ته نه رسېدلی نو هغه هم لکه چلی او لږ دواړه یو شی او د هغې نه وروسته په نارینه کې بیا ګیره او بریتونه او دا شیان پیدا شي. دا هم ظاهري لحاظ باندې دا فرق او د دې سره علاوه کې تاسو خیال دلته په دغه ځای کې د حنجره چې دلته ښکارېږي هغه هډوکی چې راوتلی دی د هلک او د جلۍ چې بلوغ ته نه رسېدلی دا هم داسې خوی بلکل خوی مال تاسو وګورئ کوم هلک جلۍ ته چې وګورئ خو کور کې خو هر سړی هلکان او جلیکانې لري نو چې وګورئ دا بلکل دواړو سره صفایي. خو چې کله بلوغ شروع شي د بلوغ نه بعد د هلک ورو ورو د هډوکی بیرون راوځي حنجره یې غټېږي ځکه د نارینه اواز چې دی دا ډبل دی نسبت زنانه ته نو زیرو بم دی ته صوت فزیک دی ته صوت او زیرو بم وایي. د نارینه اواز چې دی بم دی او د زنانه چې دی زیرو دی یعنې نری غوندې دی. نو دلته دا ساختمان همداسې الله پاک جوړ کړی دی چې هلته د بلوغ نه بعد د تسترون د هارمون په وجه دا غټوالی پیدا کوي نو اواز ډبلېږي د هغې اواز ماسې نری پاتې کېږي ځکه هغې کې دا شی نه کېږي هماسې لکه څنګه چې ماشوم یې تر اخره پورې د زنانه اواز هماسې نری. بعضې ښځې نارینه ونه هم پسې غټ سم لکه ډول غوندې غټ اواز هم لري داسې نه وي چې غټ نه وي دا استثناء پکې شته دی. نو دا ظاهري فرقونه شوه. نو د ښځې مخ صفایي هېڅ هغه نه لري نه ګیرې لري نه بریتونه شته نه یې شته او د زنانه کې نه وي او نارینه کې دا شی دا فرق دا اصلا همغه جنسي هارمون چې کوم یو تولیدېږي دا فرقونه همغه منځته راوړي. نو دا د ګیرې او د بریتونو او د دې حنجرې مثلا هغه تسترون پر هغه به وروسته انشاءالله په هغه داخلي ساختمان چې مونږ ووایو داخلي فرقونه هغې کې به دا خپله راځي دا وظیفه ځکه ما دلته محمد صاحب یادښت مې وکړی چې دغه فرقونه شو فرقونه د نارینه او د زنانه په ظاهري شکل کې ښکارېږي. د پاسه چې راځو ګیره بریتونه دا ځای بیا سینې بیا ملا تیر بیا لګنې خاصره بیا د هیب بون زاویه او دا ټول پکې مهم او جنسي اعضا په ظاهري لحاظ باندې بیرون چې کوم یو معلومیږي دا لحاظ باندې هم فرق باقاعده پکې دواړو کې شته دی. اوس راځو داخلي ساختمان ته داخلي جوړښت کې چې کوم یو تحقیقات ساینس کړي دا همداسې تقریبا چا چې لږ سبق ویلی دا 12مه پورې چې ویل 12مه پورې چې ویل هم پوهېږي 12 نه لاندې به دا دقیق نه وایي که نه خو چا چې 12مه پورې ویلې هم پوهېږي خو چې 12 نه پورته ویلې بیا خصوصا چې چا طب او هغه ویلې یا ساینس دا بیولوژي او دا شیانې ویلې هغه بیا ډېر نسبتا پوهېږي په دې خبره. نو داخلي اعضاو ته ځو. داخلي اعضاو کې لږ تشریح کوو هغه دا چې موږ مخکې دې دا درس تقریبا لږ مخکې تکرار شوی غوندې دی چې ماشوم ښځه او نارینه چې واده وکړي د هغه وخت کې چې واده سره وشي نو د واده د ښځې او د نر کې هغه ما درته وویل چې جنسي اعضا په دواړو کې فرق لري. نارینه کې الله پاک هغه جنسي اعضا ایښي دي چې د اولاد د تولید دپاره پکار دي او په زنانه کې هم هغه اعضا ایښي دي چې هغه د ماشوم د تولید دپاره او د اوسېدلو دپاره او د غذا دپاره دا ټول پروګرام څونه وخت نشي بالفرض د ابتدا نه شروع تر ولادت او بیا تر ولادت تر رضایت پورې تقریبا داسې فکر وکړه 2.5-3 کاله وخت نشي. دې 3 کالو د ماشوم پورې د زنانه ارتباط چې څومره آزادي باقاعده د زنانه په وجود کې ټول شته او د نارینه په وجود کې صرف همدا یو هغه شته چې هغه همدومره دی چې صرف سپره انتقال کې او تخمې ته او تخمې القاشه بس د ارتباط ور ختم شو په د ماشوم سره ارتباط جوړښتي ارتباط البته بدني ارتباط معنوي ارتباط او هغه خامخا شته خپلار دی مسؤل دی ورسره خو په بدني لحاظ په جسمي لحاظ باندې بیا نور تړاو ورسره نه لري. دا ډېره غټه خبره ده ګوره ډېره غټه خبره ده چې په دې ځای کې اوس موږ او تاسو مخکې درس کې تکرار دی که چا هغه درسونه اورېدلي نو اوله خبره پکې دا ده چې دا د زنانه چې کوم یو کروموزوم چې کوم ماشوم ته نه پیدا کېږي او کوم هګۍ چې معمولا هګۍ د په هغې کې چې کوم کروموزمونه دي په دې د هګۍ په منځ کې یا د تخمې په منځ کې هغه ټول ایکس دي جنسي البته یا جنسي هغه ایکس دی بل نه لري. د نارینه چې کوم یو مونږ وویل چې نارینه سپرم تولیدوي دې سپرم تولید په داخل د خوسیو یا بیزې یا ټسټس چې ورته ویل کېږي په دې کې صورت نشي په دې کې نیم فکس نیم
50% اکس وي او 50% پکې وای وي. نو هر څونه چې معمولا د فزیولوژي د علماو نظر دا دی چې په یو انزال کې تقریبا 400 میلیونه دانې خارجيږي. که د 120 میلیونو نه په یو هغه کې راکم شي په ملي لیتر کې بیا اولاد نه پیدا کیږي. دنیا نه دام یو مسله پکې ده، د اولاد نه کېدل یو علت دام ده. سره د دې یو سپرم صرف کامیابیږي چې تخمه القا کې د نور صحیح، خو بیا هم هغه فاصله چې طی کوي هغې ځای پورې چې رسېږي. دا یو مسله یې په مسابقه کې ډېر خلک مسابقه کوي، خو آخر کې یو سړی مخکې ټول ترې پاتې شي. داسې یو مسله پکې شته ده. نو د نارینه چې کوم یو دی یو اکس دی، یو سپرم یې وای دی. د دواړه سپرمونو کې د کروموزومونو په لحاظ باندې فرق لري، یو اکس یو وای. او د زنانه چې د په هر صورت باندې اکس دی. اوس واده وشو، د واده نه وروسته یو ځایوالی کوروالی وشو. نو دلته دوه خبرې دي. د زنانه نه چې کوم تخمه ازادیږي خو اکس دی بس خلاص. د نارینه نه چې کوم یو سپرمونه ازادیږي هغې کې اکس وای دی. که اکس د نارینه اکس سپرم د زنانه د اکس سره اسیم اکس دی، د هغې سره یو ځای شو، دا اکس ډبل اکس شي، نو دا معنا شو دا جلی شوله. او که داسې وشو چې د زنانه خو اسیم اکس دی، خو د نارینه وای کروموزوم سپرم چې کروموزوم لرونکی وای کروموزوم لري هغه د یو تخمې سره یو ځای شو، نو بیا به څه شي؟ بیا به یو اکس یو به وای شي، اکس وای به شي، اکس وای به دوب شي. نو دا به څه شي؟ دې ته ویل کېږي الک. دلته موږ او تاسو مخکې درس کې دا تقریبا تکرار شوی و چې دغه اکس کروموزوم کې خو نجلۍ او هلک دواړه یو هغوی، خو په وای کروموزوم کې یو قسم فاکتور دی، یو عامل اثر کوونکی شی چې کوم یې ورته وایي هغه شی شته، ټي ډي اف ټیسټس ډیټرمیننګ فاکتور. د ټي ډي اف د همدغه فاکتور چې کوم یو دی چې په دې کروموزوم وای کروموزوم کې دا دی، د دې وظیفه دا ده چې دا به په ماشوم کې الک ماشوم کې به څه تولیدوي؟ خوسې به تولیدوي. د دې وظیفه دا ده. د دې ټیسټ ډیټرمیننګ فاکتور وظیفه دا شوه. نو چې کله اوس ماشوم هغه القا شو، زایګوټ شو، د زایګوټ نه وروسته بیا خو ورو په مدت باندې دا مخکې درس ویل شوی دی، ورو د انسان مختلف اعضا مختلف غړي بیا جوړیږي. نو دا ټي ډي اف ټیسټس ډیټرمیننګ فاکتور چې کوم یو دی دا په دې الک ماشوم کې خوسې تولید کړي. په دې خوسو کې به یو قسم حجرات دي، د خوسو په داخل کې هغې ته وایي کې لایدیک حجرات. دغه حجرات چې کوم یو دي دې کې یو خبره بله تېره شوې وه چې کله چې ماشوم مور په ګېډه کې ځای په ځای کېږي دا یو قسم ارتباط د هغه سره د مور د وجود سره پیدا کوي. دغه ارتباطي شکل ته چې کوم ساختمان دې ته ویل کېږي پلاسنتا، چې د دې په واسطه باندې دا د مور د وجود نه خوراک راځي جنین ته، او جنین نه چې څه فضوله مواد هلته ځي، بیا دا تبادله ایم تر ولادت ورځې پورې دا تبادله صورت نشي. څه لږه څه اخر ورځو کې کمیږي چې ولادت ته نږدې کېږي، نور خو په هغه کې په اصطلاح نورمال حالت کې روانوي. دې پلاسنتا نه یو قسم هارمون تولیدېږي. دا هارمون دوه وظیفې لري. یو وظیفه دا ده چې هغه په تخمدان کې چې دا پلاسنتا د مور په ګېډه کې نو تخمدان تازه ساتي، چې استروجن او پروجسترون هارمون باقاعده دوامداره تولید کوي، ځکه دا غذایي او خوراکي مواد او په وجود کې چې کوم یو ساختمانونه جوړېږي دې کې رول لري. یو وظیفه دا شوه چې دا د پلاسنتا نه چې کوم هارمون هغه کېږي هغه ساتي، او د دې سره خوا کې دغه لایدیک حجرات چې په دلته په هغه کې دي د خوسیو کې دا دې ته وادار کوي چې یو قسم خاص هارمون تولید کړي. هغې ته ویل کېږي تستوسترون هارمون چې کوم یو دی دا د نارینتوب هارمون، دا هارمون دی، دغه کې کمالات دي. دا هارمون اوس ماشوم د مور په ګېډه کې دی او بلکې وړوکې دون ورسره دی، دا خوسې تولید شوې. خوسې د دغه پلاسنتا د هارمون په تحریک باندې تستوسترون هارمون تولید کړي. تستوسترون هارمون چې کوم یو دی دا په داخل د دغه ماشوم دومره دی د مور په ګېډه کې دی، په دې وخت کې دې دوه عمده وظیفې په اول وخت کې دي. هغه دا دی چې څومره جنسي اعضا چې اوس هلک ته ضرور دي، هلک ته جلې خو نفاس نه کوي، هلک لباس دی، د هلک ته چې څومره اعضای جنسي ضرور دي، جنسي اعضا هغه ټول به دا تولیدوي، د تولید وظیفه ده.
د خپله د جنسي اعضاو چې په نارینه کې څومره پکارېږي آینده کې هغه به ټول تولیدوي پیدا کوي بیا مطلب دا شو جوړوي بیا یو دویمه وظیفه دا ده چې دا چې کله پیدا شو دې ته به نمو او رشد او تکامل هم ورکوي یعنې غټوي بیا هغه کوي تر هغه پورې دا دوه وظیفې شي دا دلته په ابتدایي حالت نه شروع کېږي آخر وختونو کې چې کله داسې شپږ اووه میاشتې اته میاشتې شاوخوا کې دا دوه درې د شپږو نه بعد بیا یو بله وظیفه هم دغه تستوسترون هورمون لرو دا مخکې درس کې موږ ویلې ده دا خبره چې دا خوسې په ابتدایي حالت کې چې ماشوم د مور په ګېډه کې نو دا خوسې د ګردو سره نږدې په دغه ساحه کې واقع دي ښي طرف ته او چپ دواړو طرف ته دوه خوسې دي نو دا هلته یي په دې پنځو شپږو میاشتو د ماشوم کې چې شپږ میاشتو نه واوړي بیا دغه تستوسترون هورمون وظیفه دا ده چې دا خوسې ورو ورو د هغې ځای نه راښکته کړي بیرون کومه کڅوړه او کیسه چې ورته جوړه شوې ده هغه ته یې راورسوي سکرتوم چې ورته ویل کېږي هغه ته یې راورسوي هغې کې موږ بحث کړی و چې اصل وجه دا ده چې داخل د بدن حرارت چې دی اووه نیم شاوخوا دی او د سپرم د تولید دپاره نورمال او ښه درجې حرارت چې دی هغه 22 درجې شاوخوا دی نو هلته خو داخل کې که پاتې شي خو هلته خو 22 درجې حرارت دی نو هلته به د سپرونو د تولید مسله مشکلات پیدا کوي او چې بیرونی به د بیرون حرارت خپله د خوشي خپله د کیسه چې د زیاتی او کمی حرارت کنټرول ساتي کله چې یخني شي ځان پرې بالکل ونخلي او کله چې ګرمي شي بیا لږ ځان ته نه جدا کړي چې هغه حرارت درجه نورمال وساتي نو د درې وظیفې شوې یو وظیفه د دې تستوسترون هورمون وظیفه دا شوه چې څومره جنسي اعضا چې په هلک کې ضرور دي په نارینه کې هغه ټول باقاعده تولید کړي او دویمه وظیفه دا شوه چې دا غټم کړي داسې نه چې وارې صرف یې تولید کړي او بس نور دی نه نور بیا تکامل هم ورکړي او دریمه وظیفه دا شوه چې خوسې چې دلته دي د ګردو سره نږدې دا د شپږ میاشتو د ماشوم د شپږ میاشتې مور په ګېډه کې دی نو ورو ورو لاندې راښکته کړي دا یې عمده وظیفې تقریبا همدا شوې بیا چې کله مونږ خو دا ویلې چې دا درې کارونه چې کوي دا د پلاسینتا د هورمون د تحریک په وسیله کې کله چې ماشوم پیدا شي نو طبیعي خبره دغه نوم یا پلاسینتا خو د سره ارتباط قطع شي چې ارتباط یې قطع شو بس هغه هورمون هم قطع شي هورمون قطع شو بس بیا په ماشوم کې تر بلوغه پورې هغه جنسي اعضا چې څنګه په هماغسې لږ تغیرات راځي جسمي لحاظ چې جسم یې سړي غټي طبیعي خبره ده هغه جنسي اعضا ورسره دي هماغې په نسبت باندې غټوالی پیدا کوي خو نور نه وي اوس نو د دې ماشوم د پیدایښت نه نیولې تر بلوغه پورې چې بلوغ په هر څو کالو کې صورت ونیولو تر دې وخت د جنسي اعضا په ابتدایي حالت کې وي نو بیا نغه کېږي کله چې بیا بلوغ شروع کېږي بلوغ موږ تاسو مخکې په دې باره کې بحث کړی و چې دا په مغز کې شروع کېږي د مغز په غیر ارادي برخه کې سپینه برخه چې ده هلته شروع کېږي تالاموس او هایپوتالاموس هلته ډېر شیان دي هلته هغه کې شروع کېږي دا له وخت نه چې دا د فیزیولوژي د امبریولوژي علماو نظر دا دی چې دا ذهني بلوغ چې کوم یو دی دا په اته کلنۍ کې شروع کېږي ذهن کې دماغ کې ورو ورو بیا نو چې کله ظهور کوي د چا زر ظهور وکړي د چا وروسته ظهور وکړي تقریبا داسې 12 14 14 15 کلنۍ پورې 14 پورې دا شی بیا دوام کوي د چا مخکې چا وروسته البته څه ډېر عوامل نور په دې کې شامل دي بلوغ په دې کلونو په هغه کې چې محیط او ګرموالی او یخوالی او ارثي خاصیتونه دا ټول شیان پکې غذایي رژیم تقریبا دا ټول پکې رول لري خو اصلي خبره دا ده چې بلوغ چې کله شروع شي نو اصلي ظهور یا څرګندېدل هغه وخت کېږي چې کله د هایپوتالاموس لاندې چې کومه غده ده هایپوفیز د هغې نه یو قسم هورمون FSH او LH دا هورمون نه دا تولیدېږي چې کله تولید شي دا هورمون دا LH هورمون راځي د دې هلک چې لا بلوغ ته نه دی رسېدلی دې په خوسیو کې چې هغه لای دیګ حجرات کوم دي دغه لای دیګ حجرات دې ته واداري LH هورمون لوتینیزنګ هورمون په نامه یادېږي دا راځي د خوسیو کې هغه لای دیګ حجرات چې کوم دي هغه دې ته اوس بیرته بیا لکه هغه ماشوم چې مور په ګېډه کې و او د پلاسینتا د هورمون په واسطه تحریک شي نو تستوسترون هورمون تولید شي و دا تستوسترون هورمون چې کله تولید شروع شو نو دلته په دې هلک کې بالکل مخکې د جلۍ او د هلک هېڅ فرق نه کېد اوس فرقونه شروع شو اول خبره دا ده چې کوم جنسي اعضا چې د مور په ګېډه کې تولید شوي و دا چې کې دا غټېږي
دا ځینې کتابونه نوشته کړي د امبریولوژي چې تقریبا 8 چنده دا غټیږي دې ته برابرېږي چې آینده کې اولاد د پیدا کېدو امکانات موجود وي. دا یو جزء دا شو، دا یو خبره شوه چې جنسي اعضاء چې په کوم حالت کې ابتدایي د ولادت نه بعد تر اوسه پورې هغې ته ورو ورو تکامل ورکړي. 8 چنده کتابونه لیکلي دي دونه غټ کې ولادت ته برابر شي. دا یو جزء دا شو، یو جزء دا شو. اوس پر راځو هغه داخلي فرقونه تقریبا دغسې نه د نارینه او د زنانه داخلي فرقونه دې ځای نه شروع کېږي چې زنانه او نارینه څه فرقونه لري. نو دا فرقونه به دغه ځای کې معلومیږي چې موږ او تاسو دلته دا ولولو چې دا د دې اصلي دغه شی دی. د دې تستوسترون هورمون په وجه باندې اوس نارینه کې تغیرات راځي. 2 قسمه تغیرات منځته راځي، 2 قسمه، یو ظاهري تغیرات دي، یو داخلي تغیرات دي. ظاهري تغیرات کې څه شیان منځته راځي. اوس وایو چې ظاهر کې موږ تاسو ګورو لمس کولی شو. نو چې کله هم دا تستوسترون هورمون شروع شي نو د هلک په دې اول اندازې دا چې په دې بریتونو کې څه ویښتان راشنه شي، بریتو په ځای باندې دلته او ګیره دغه ځای کې لږ ورو ورو داسې خط پیدا شي، لږ راځي، بیا ورو ورو راټیټېږي، ورونه چې زیاتېږي وخت تېرېږي. نو معنی دا شو چې خط و برید چې موږ خلک عام خط و برید ورته وایي، دا خط و برید را پیدا شي دلته او دلته تغییر. دا یو ظاهري چې بالکل سړی څنګه ورته ګوري پوهېږي چې څه کله هم دلته کې بریتونه ولنه پوهېږي د بلوغ شروع شوی ده. دا یو خبره دا شوه، دا ظاهري خبره شو. دویم دغه حنجره چې موږ تاسو ویله، ما درته ویل چې د هلک د نجلۍ په دې کې هېڅ فرق نه وي، خو یې دواړه. خو چې کله بلوغ شروع شي د نارینه دا حنجره ورو ورو غټوالی پیدا کوي او اواز یې ورځ په ورځ باندې ډبلوالی پیدا کوي. سړی پوهېږي چا سره خبره کوي، پوهېږي مخکې او وروسته دا تغیرات شو. درېیمه خبره دا ده چې ظاهري ښکارېږي، سړی ظاهري چې ښکارېږي دا هډوکی تر دې وخته پورې د نجلۍ او د هلک هډوکی تقریبا یو شان ته ډېر راغلی. خو د دې نه وروسته په هلک کې د لاسونو د پښو د هډوکو غټوالی ډبلوالی او غټوالی شروع کېږي چې هغه کار چې دته آینده کې سپارل کېږي د یو پلار په حیث باندې هغې ته شي دی اماده شي. دا ظاهري خبره ده. د دې سره پخوا کې عضلات چې کوم یو دي، عضلات هم د دې تستوسترون د هورمون په وجه باندې دې کې چې راځي، دې کې هم تغیرات راځي. مخکې هغه غوندې وروسته هغه داسې لکه پهلوانانو غوندې قوي ښکارېږي. دې نه بعد دی هغه دې تغیرات ملا تیر کې هم تغیرات راځي لکه مخکې مونږ ویلې، خو هغه بیرون نه خو نه ښکارېږي، لیدل کېږي نه. خو ظاهري تغیرات دغه راځي. لږ وخت چې تیر شي داسې څه وخت بیا په دې مخ او په دې ځینو باندې کې معمولا ځوانکۍ مونږ ورته وایي، د ټولو خلکو په هغه کې نه راځي، د بعضو خلکو راځي. لکه تستوسترون هورمون چې کوم دا په ابتدایي حالت کې ډېر زیات تولیدېږي دلته دا دانې ځوانکۍ وروسته که چا زیات نشي بیا دا نه تولیدېږي. نو دا شی شو. اوس دا چې شی شو دا ظاهري فرقونه شو چې موږ او تاسو ورته وایو. دې سره یو بله خبره هم شته، هغه خبره هم د تستوسترون پورې مربوطه ده. که تاسو خیالي اوس لږ به زه اثر لوڅ کړم، پته به ولګېږي. دغه ویښتان چې کوم یو دي دلته نږدې، تاسو فکر وکړئ د زنانه ویښتان بالکل ټول موجود دي. دغه چې دا سر داسې دی، دا تر داسې وي، داسې کار ته راچولي دا پورته ویښتان یي زنانه وو. د نارینه وو دا ویښتان بیا تویږي ورو ورو چې څونه وخت تېرېږي دا زوین. دا د تستوسترون هورمون دی، همدغه هورمون چې ما ویلې چې دا تغیرات راولي. نو یو هغه دا شو چې دا مخې ته چې کوم ویښتان دي دې ته تاسي ویل کېږي. دا شی هم د تستوسترون هورمون پورې مربوط دی چې دا هغه کوي. دا چې شی شو دا ظاهري فرقونه تاسي شولو، ګیره شوه، بریتونه شو، حنجره شوه، په هډوکي کې غټوالی او ډبلوالی او مضبوطوالی راځي، په عضلاتو کې غټوالی او مضبوطوالی، دا شیان پکې را پیدا کړي. دا ظاهري ساختماني. اوس راځو داخلي خبرو ته. داخل کې خصوصا مونږ یې نه ګورو چې ظاهر کې څه په کې راغلي، خو دا کوم ما درته ویل چې طبي کتابونه دي، بیولوژي یا دغه کتابونه دي، هغې کې باقاعده دا خبره شته دی. اوله خبره دا ټول د تستوسترون هورمون په وجه باندې چې دا یو په نارینه کې تولیدېږي. دا تستوسترون هورمون چې کله په ابتدا کې بالکل د مور په ګېډه کې تولیدېږي، نو په دې هلک او نجلۍ کې فرق کې
په هلک کې مونږ ویلې چې تر څو پیدا کېږي په ده کې باقاعده تستوسترون هارمون خو چې کله پلاسینتا قطع شي ارتباط قطع شي بیا غلی شي دغه تستوسترون هارمون چې په همغه وخت کې چې مور په ګېډه کې لا هلک و په هغه وخت کې په دې ټولو حجراتو د بدن کې دا اثر لري او په دې کې د نارینتوب څه صفات پیدا کېږي که تاسو خیال اوس ماشوم هلک وشي نجلۍ وشي خو د شي چې غټکي غوندې شي د ګرځېدو را ګرځېدو شي نو دا نر اکثره بس حملې والا د خیز دی وهل دی ټکول دی دا د نارینه و هغه یا زنانه جنیانې بیچارهګانې بس همیشه مور ته پلار ته راځي بس زه وهلم پلانکې وهلم او دا کوي او رښتیا هم همداسې دا نر د اول نه ابتدایي حالت دا داسې نه دی چې محیط خبره نه ده هغه بیخي داسې ځینې وایي چې دا د محیط اثرات دي محیط اثرات هسې دي خبره ده هغه ماشوم چې کوم هغه په دې باندې بیخي پوهېږي نه بیخي په دې باندې بوی هم نه وړي چې دا څه خبره خو د ده په دې وجود کې د تستوسترون هارمون اثرات خو څو میاشتې وکنه تقریبا تر ولادته پورې د تستوسترون هارمون تولیدېدلو نو دا د فکر وکړه چې د دوه یا د دوه نیم میاشتو نه بعد دا شروع کېږي تر نه نیم شپږ اووه میاشتې دا شروع وي دغه اثرات د تستوسترون د ماشوم د هلک په دې وجود کې خواره شوي دي نو هغه هم د حمله او خیز او منډه او ترډه او دا شیان پکې زنانه معمولا چې جنکیانې هغه شاته ځان وباسي نارینه مخکې ته خیز کوي او دا شیان صفات پکې دې ته ویل کېږي نارینتوب یا رجولیت دا صفت همغه لا په ابتدا کې د مور په ګېډه کې دا صفت په دې کې پیدا وي دا په زنانه کې نه وي ځکه هلته تستوسترون هارمون د سره شته نه چې سره نشته نو څنګه به سړی ووایي اوس خبره دا شو یو دویمه خبره پکې دا ده د یو جز شو دی مونږ او تاسو مخکې دې باندې تقریبا باز شوی دی بیا لږ صرف اعاده کوو هغه دا دی چې مونږ او تاسو وینه کې چې کوم یو دی دا وینه کې درې قسمه حجرات دي یو ته ویل کېږي سره حجرات د وینې سره حجرات آر بی سی یا ریډ بلډ سیل یو ډبلیو بی سی یا وایټ بلډ سیل یو پلټیلیټس دا د آر بی سی وظیفه دا ده چې اکسیجن وړي او د اخوانه کاربن ډای اکساید راوړي د اصلي وظیفه بنیادی وظیفه همدا ده د دبلیو بی سی یا د سپینو کرویاتو وظیفه دا ده چې هغه دفاع کوي بدن د پلټیلیټس یا صفات دمویه ورته ویل کېږي دې وظیفه دا ده چې که وینه کوم ځای کې د بهېدلو په حالت کې راشي ځای کې سوری شي یا زخم شي نو هلته دستي وینه لخته کوي لکه دفاعي سیستم دی دا دلته لخته شي چې بنده شي بس وینه نه ځي که دا نه کېدلی نو بیا هسې که ستن هم د سړي ته ورچوخ کړی وی هسې ستن او وینه نه ودرېدی نو معنا به دا و چې یو څاڅکی سیروم غټه خلطه یو ساعت دوه ساعته به بیا خالي شي تش نو آخر به دا یو څاڅکی چې انسان نه باید انسان مخوله مړ شوی دی خو دا الله پاک یو سیستم په دې کې ایښی دی چې که وینه داسې حالت راشي نو باید دستي بنده شي ځکه دا ډېر مهم حیاتي جز دی د انسان د وجود نو ځکه الله پاک دې ته سیستم پیدا کړی هلته شیان پیدا کړي او دا تقریبا په یو ملي لیتر کې د څلور نیم لکو په شاوخوا کې ډېر وي آر بي سي چې کوم یو دی آر بي سي د هلک او د جیلۍ چې بلوغ ته نه یې رسېدلی دا دواړه مساوي تر ابتدا نه نیول د ولادت نه نیولې تر البته په ماشومتوب کې بیا د هلک او د جیلۍ دواړه به یو شی بیا فرق یې کم وي ځکه هلته اکسیجن نه وي نو زیات دلته د آر بي سي مقدار زیات وي په مور په ګېډه کې چې ماشوم ځکه هلته خو تنفس نشته خوله ورڅه بند دي نو آر بي سي ډېرې چې تر څو دا وظیفه اجرا کړي چې کله هلک او جیلۍ پیدا شي تر بلوغه پورې د دواړو آر بي سي یو شان دی آر بي سي دواړو یو شان دی خو چې کله بلوغ شروع شي د بلوغ سره موږ ویل چې تستوسترون هارمون شروع کېږي تستوسترون هارمون دستي راځي په وینه کې آر بي سي د هډوکو په مغز کې کوم چې پلن هډوکي دي لکه دا او لکه خاصره او دا پلن هډوکي چې کوم دي په دې کې کوم مغز چې موجود دی د ته ریډ بون میرو ویل کېږي سور مغز ریډ بون میرو دې کې سور مغز چې په کوم هډوکي تاسو چې کله هډوکي مات کوي چې تازه وي نو هلته معلومیږي سپین مغز هم پکې یو سور مغز هم پکې چې په کوم کې سور مغز دی دغه سور مغز وظیفه د وینې حجرات تولیدېدل د سپین کرویات هم دلته تولیدېږي او سره ټول نو دلته راځي دا تستوسترون هارمون په دې هډوکي په دې مغز باندې اثر کوي نو د آر بي سي حجراتو تعداد زیاتوي په یو ملي لیتر کې دا خط دقیق واورئ په یو ملي لیتر کې یعنی یو لیتر چې کوم یو زر برخې کې به یو ملي لیتر راځي یو لیتر چې زر برخې کې نو هغې ته یو ملي لیتر ویل کېږي په یو ملي لیتر کې د نارینه د سرو کرویاتو د هلک او جلۍ یو شان دي
خو چې کله بلوغ ته ورسېږي تستوسترون هورمون شروع شي نو بیا د هلک د سرو حجراتو تعداد 5.4 میلیونه، یعنی داسې فکر وکړه چې 5 میلیونه تقریبا 5 میلیونه اندازه که داسې ډېر دقیق ونه وایو نو 5.4 یعنی خو 5 وبوله دا د هلک په بلوغ نه بعد شروع شي، دا 1 میلیون اضافه شي. د زنانه چې کوم یو دي ما درته وایي چې هلک او نجلۍ سره یو شی دی بلوغ نه مخکې، خو بیا په زنانه کې 4.6 بیا یعنی 4.5 وبله داسې نو تقریبا 4.5 او هغه 5 1 میلیون په 1 میلی لیتر کې تفاوت کوي. و چې 1 میلیون په 1 کې تفاوت وکړي 1 میلی لیتر کې نو بیا خو په 1 لیتر کې خو بیا زرو کې دا ضرب که کنه نو دا که 1 میلیون شي نو بیا معنا دا چې 10 میلیونه شو، 10 میلیون کې 1 میلیارد 1 بلیون کېږي. ښه چې دا 5 یا 6 یا 7 لیتره په انسان کې وینه ده دا چې د ضرب کې او پکې سب بیخي ډېر راځي څونه میلیارده تغیرات پکې راځي، دومره شی دا تفاوت دی. دې اصلي وجه ولې داسې کېږي؟ اصلي وجه دا ده دا شی باید سره پوه شي. اصلي وجه دا ده چې دغه نارینه چې اوس بلوغ ته ورسېدو دې نه آینده کې پلار جوړیږي، دی به د ماشومانو د ښځې د دې سرپرستي په غاړه لري، خوراک ورته پیدا کوه، مزدوري کوه او هر شی چې خو کارو پسې ګرځه او دا ټول چې کوي د دې لپاره اوس په کار ده چې د فعالیت ډېر فعالیت وکړي، ځکه خو غټ هغه ورباندې مسؤلیت پر غاړه کېږي. نو ده ته په کار ده چې د RBC زیات تر څو اکسیجن د بدن خو هغه پیدا کوي نو دا د بدن هغه زیات شي. ورسته نور هم راځي، بیا نور تغیرات هم پکې راځي، دا یو بل سره کړۍ د تړل شوي دي سره دا یو شی وبولې دلته چې په RBC کې یا په سرو کرویاتو کې په 1 میلی لیتر کې تقریبا 1 میلیون فرق کوي یو جزء دا شو چې 1 میلیون تقریبا 1 میلیون RBC د نارینه نسبتا زنانه وته چې دا زیات وي. او اصل وجه ما دا چې هلته د وظیفې په لحاظ باندې وظیفه اجرا کوي نو دا ورته خامخا ضرور دی چې دا باید وي که نه وي خو به وظیفه نشي اجرا کولی. دویم خبره دا یو جز دا یاد ساتئ ځان سره، دا یو خبره شو. دا هلته معلومیږي چې کله تاسو که څوک غواړي چې معلومي کړي نو لابراتوار ته چې سړی لاړ شي لابراتوار کې د وینې معاینات چې کوي هغې کې به دا ټول شیان لیکلي. نو که تاسو د زنانه وینه ورکړي او نارینه ورکړي دواړه سره لږ مقایسه کوي بیا دستي سړي ته پته لګي چې زنانه او نارینه کې څونه فرق دی. یو مسله شو. دویمه مسله په خپله په د RBC کې یو قسم شی دی، موږ مخکې درسونو کې تکرار کړی، هیموګلوبین ورته ویل یا HB هیموګلوبین. اصل شی چې کوم یو د اکسیجن وړي او کاربن ډای اکساید وړي اصل دغه شی دی، دا هیموګلوبین دی. دا هیموګلوبین په هلک او نجلۍ کې چې بلوغ ته نه رسېدلي دواړه برابري سره مساوي، خو چې کله بلوغ ته ورسېږي د بلوغ نه بعد بالکل فرق راځي. په هغه کې د نارینه د 14 تر 18 په 100 هغه کې په اصطلاح سره ملي لیترو کې یا په هغه کې د 14 تر 18 ګرام پورې او د زنانه چې د 10 نه ولې تر 14 پورې د نارینه ټیټ حد 14 جګ حد 18 د زنانه ټیټ حد 10 او جګ حد 14 یعنی بالکل تفاوت لري. کوم ځای پورې چې ښځه رسیږي د هغې ځای نارینه پورته ځي. علیهن وللرجال علیهن درجه، دا درجه شو کنه چې دا وایي چې څنګه درجه ده، هلته چې وایي وللرجال علیهن درجه هغه دغه ځای کې ده. په RBC کې هم فرق شته، په HB کې چې اصلي شی د انتقال د اکسیجن او د کاربن ډای اکساید په هغې کې هم د کوم ځای نه چې د زنانو ټاپ وي هغې ځای نه وروسته بیا لکه د زنانه د سر نه د نارینه پښې شروع کېږي پورته بیا به نو درجه شوه. دا دویم فرق شو چې په RBC کې 1 میلیون اندازه فرق دی. دلته په دې هغه کې HB کې هم فرق شته. کمخوني چې کوم یو د مخکې درس کې غالبا اشاره ورته کړې چې دا کمخوني چې خلک وایي وینه کمیږي نه د حجم په لحاظ یا د مقدار په لحاظ کیفیت تغیر کې HB چې کم شي د HB کمبود ته ویل کېږي د وینې کمخوني. نو دلته دا معنا شو چې دلته چې کله تاسو لابراتوار کې معاینه کوئ هلته وګورئ د نارینه او زنانه او فرق چې نارینه وینه راوباسي HB څو لیکلی او د نارینه چې راوباسي HB څو لیکلی، دا فرق بالکل واضحه دا د څرګند شی دی، شاغت نه دی. فقط لابراتوار 2 ورقې پیدا کړي چې یو د نارینه یو د زنانه یې پته پکې لګېږي. دریم خبره د مغز په حساب باندې ده. د مغز په حساب د مغز د وزن په لحاظ باندې
د وزن په لحاظ باندې فرق لري. د نارینه مغز د بلوغ نه مخکې او د جلۍ یو شی، خو چې کله بلوغ ته ورسیږي د تستوسترون هورمون په وجه باندې د مغز په وزن کې 100 ګرامه فرق راځي. دا چې تقریبا علماو چې هغه کړی 1400 دغسې شاوخوا ګرامه د موږ او تاسو د مغز هغه د اندازه ده، یعنی څه باندې 1 کیلو ته باندې 1 کیلو داسې راځي. بیا کې 100 ګرامه د زنانه چې دی دا فرق دی. دا ډېره غټه خبره وي. خلک وایي دې نو څه خبره کوي. تاسو اوس پوهېږئ په کمپیوټر کې میموري او په دې موبایل کې میموري دا فرق لري سره. اوس تاسو وایئ چې کله اکثره خلک هغه دې میموري څونه چې 8 جی بي دی یا 10 جی بي دی، نو جګه راکړه که نه. ما زوی دی هغه د موبایل هغه لربیګان مې ورته ویل، هغه ماته ویلې چې دا زه آیفون استعمالوم. ما ورته چې آیفون کې ما 14 جی بي دی که 32 جی بي هغه دی په اصطلاح سره. ما ورته ویل چې شته پکې 5,500 پرې راغلي. ما ویل چې په څو دی؟ 80,000 که څه ورکړي. ما بس ځان غلی کړه. نو هر سړی خوښوي چې لږ هغه زیاتي موري زیاتي هغه ګنجایش پکې زیاتي. نو اوس دا 100 ګرامه چې کوم یو دی، دا 100 ګرامه مغز خو دا خو میموري شوه. لکه د یو چا میموري یو وي او د یو سړي 100 دا خو ډېر فرق لري که نه. 100 جی بي او 1 جی بي دا د اسمان رزم کې فرق دی په حفظ او په دې ټولو شیانو کې. دا یو جز شو. دویم جز دا دی چې د نارینه د حجراتو د مغزي حجراتو تعداد لکه څنګه ار بي سي چې زیاتو 1 بلین یعنی 1 میلیارد حجرات د نارینه نسبت زنانه ته زیات دي. ټول حجرات د مغزي حجرات اوسطا چې حساب شوي دي 100 بلینه مغزي حجرات دي. ټول خو 100 ټریلیونه دي د بدن حجرات. په دې کې 100 بلینه یا 100 میلیارد صرف عصبي حجرات دي. په دې کې 1 میلیارد نارینه د زنانه نه زیات دي. دا ډېره غټه خبره ده. 1 میلیارد بیخي ډېر شی دی چې سړی حساب کړي د میموري په لحاظ باندې. نو دی بل فرق شو. یو فرق پکې شو په وزن کې 100 ګرامه کم. دویم 100 بلینه حجرات د زنانه کم دي نسبت نارینه ته. بله خبره دا ده چې موږ تاسو مغز چې کوم یو دی 2 نیم کورې لري، داسې خط دی. دا ښی ده او دا چپه نیم کوره ده. چپه نیم کوره د موږ دا څونه د لاس پښو ښورول دا څه شیان چې موږ کوو دا ټول په چپه نیم کوره پورې مربوط دي. بیا دا چپه نیم کوره چې دا په ریاضي او په فلسفي او په دې شیانو کې دا پیچیده مغلق فزیک او ریاضي او دا هندسه او مثلثات دا بله چې دا ورپورې دا د چپې نیم کورې کار دی. او دا ښی نیم کوره چې دا معمولا په اجتماعي ټولنیزو مسالو کې پکارېږي دې دغه کېږي. خو د ښځې بیا داسې دی، د ښځې بیا دا ښی نیم کوره چې کوم یو ده چې نارینه په اجتماعي مسایلو کې دې سره هغه لري، دې بیا په ظریفو کارونو کې لکه ګنډلو، خامک کولو، رسامي او مصوري په دې کې بیا زنانه ډېر خامک نارینه نشي کولی او ګنډل منډل دونه لکه هغوی چې ظرافت چې څومره هغوی کولی. ځکه دا ښی نیم کوره د همدې دپاره خاصه جوړه شوې ده. د هغه مغزي تفاوتونه د نارینه او د ښځې په منځ کې چې کوم یو دي دا شیان دي چې دواړو په منځ کې جدا جدا هغه کړی پته. درېیمه خبره دې کې بله دا ده د مغز په ارتباط باندې که چېرته بالفرض ښځې او نارینه په یو هغه کې سره کښېني او مستوی دي هغه هم یو شی سره تعلیم او دواړو طرفونو دا په امریکا او په دې ځایونو کې باقاعده په دې باندې ریسرچ او تحقیقات شوي دي. که چېرته جینکیانې 10 جینکیانې او 10 هلکان سره کښېني چې مستوی علمي سره یو شی داسې نه چې یو ماستري یو دوکتوري او بل بیچاره 12 پاچه خو بیا تفاوت پکې. خو که ټول په یو مستوا کې او دا سره کښېنوي او نارین هلکانو او جینکیانو دواړو ته همزمان یو قسم سوالونه پیچیده د فزیک او د ریاضي او د مثلثات او د شیانو وړاندې کې په یو همزمان چې مستوی علمي سره یو شان ته وي، نو چې ورته وړاندې کې دلته په دې ځینو مغزي لابراتوارونو کې خاص ماشینونه دي چې دلته لګول کېږي. بیا هغه مغز فعالیت هغه ګیراپونه چې داسې وباسي، هغه ګیراپونه چې کله دا نارینه او هلکانو او جینکیانو دواړو ته سوالونه پیچیده وړاندې شي، نو د هلکانو مغز چې کوم یو دی دا زر د ګیراب تولیدوي، زر فعالیت شروع کوي. بس سر جینکیانو چې دی لږ وخت نشي، لږ وروسته هغه کېږي په اصطلاح سره هغه پیدا کوي فعالیت شروع کوي. دا یو تحقیق شوی دا باقاعده. دا یو خبره شوه. داسې پیچیده مسایلو کې چې کله شي. یو بله مسله دا ده که چېرته تراژیدي مسله لکه مرګ او وهل او ټکول او وینې تویول او درز او غپ دا شي، په دې کې چې کله داسې مستوا کې یو خلک کېنول شي او دوی ته داسې یو پیښه وړاندې شي چې هغه تراژیدي پیښه وي، عاطفي پیښه وي، نو په دې وخت کې بیا د جینکیانو
دا مغز ډېر زر فعالي ډېر اتومات داسې زر زر داسې ګراپونه تشکیل کړي د نارینهو بیا په قرار په دامه فعالیت اصل وجه دا ده د لږ ظاهري لحاظ چې ښځې ته داسې تراژیدي مسله ور وړاندې شي نو ډېر زر عکس العمل ښیي ډېر زر ژاړي چغې کوي او زوري کوي سرش کوي دا کوي که خیال مې نارینه ډېر ورو داسې ملایم غوندې ورو ژاړي خو خپه یې زړه کې ډېر هر څنګه یې خو ښکاره نه تقریبا خو ښځې بس هر څه کار ته خراب شي او اوسات کې داسې واویلا جوړه کړي چې کله کله خو سړي ته ژړا نه ورځي چې دا خلک سړی وګوري خپله موږ ډېر لیدلي داسې چې موږ ځان ټینګ کو ژړا نه راځي خو چې دوی سره سړی مخامخ شي نو بس بیا مجبور یې تم ورپسې هغه وکړي خو فرق لري ډېر فرق لري کریغې وهل او زرش کول او چغې ویل او ګیلې کول او خاصې سندرې دي هغه بیا وایي چې داسې و چې داسې و نارینه بیا دا کار نه کوي اصل وجه دا ده دا په مغز کې دا مسله ده دا دلته نشته دا مغز کې دا تفاوت موجود دی دغه تفاوت په وجه باندې دا عکس العمل دواړه ښیي نو دا فرق شو اوس دا فرقونه په زندګۍ کې دا خو ډېر مغه لري ډېر رول لري په دې هغه کې بله خبره دا چې په عاطفي لحاظ سایکالوژي په لحاظ باندې ښځه ډېره نرم زړي محبت او مینه او زړه خواوې او عاطفه او دا شی ډېر زیات لري نو په سړي باندې ډېر زړه خوږي ښځې ته بس لږ کله کې تاسو لیدئ چې په لاره کې روان یو خیرات خور یو څوک هغه یې بیچاره سوال کوي هغه نو موږ نارینه چې کوم په کیسه کې هم زنانه بیچاره چې څه لري دستي هغه شی دسکاول لکه څه ولاده هغه چې غاړې ته چې لاس کې بس یو روپۍ که 2 روپۍ که 2 روپۍ خو بس یو شی ورکوي سړي وضع ته ګوري اصلا هغه ښځه چې هغه چاته چې سوال کوي د ښه وضع ته داسې ګوري لاندې باندې نو که داسې و چې د زړه سوي و دستي هغه بکس خلاصي ورکوي دا موږ ډېر لیدلي یعنې تقریبا نارینه په کیسه کې ولا چې توپ پسې راوخلم که جب ته لاس دا لاس جب ته کېباسي نه کوي هغه کوي دا عاطفي لحاظ دی دې عاطفه او نرموالی مینه او محبت چې کوم یو دی دا دومره ډېر دی بله خبره دا ده چې تاسو خیالي اوس خو دا ټول خلک ماشومان هم لري اولادونه هم لري ښځې هم لري مورګانې هم لري نو مور چې څومره په اولاد باندې مهرباني کوي دا بالکل ناشنا خبره ده او چې څومره زړه په سوځي څومره چې مینه او محبت کوي په نیمه شپه کې ورته راجګ شي تی ورکوي او جواب چای پاکوي او نارینه زه خو کله درسونه کې وایم زه وایم که دا نه د اولاد پالنې مونږ ته سپارلی وي په همدې حالت کې نو قسم په خدای که یو هم ژوندی پاتې وي ټول به هم سرونه غوڅ کړي وي سته به هم ورته وایي دا څه مصیبت دی استاد ژاړې او کله ژاړې او کله څه کوي ډېر مشکلات دي خو مور کله هم داسې نه دغه شوي کله چې ډېر زیات کله د هغې سایکالوژیکي حالات بدلي نو کله ماشوم یې وڅپړوي بیا چې څپړوي بیا بېرته راوخلي په سینې پورې ونسي بیا بچه کوي او هغه کوي نو دا عاطفي حالت په زنانه کې شته په نارینه کې بالکل نشته شته ډېر کم دی بیخي زه خو خپله وایم چې کله د اولاد پالنه په همدې اوسني حالت چې مونږ یو په دې حالت کې مونږ ته سپارلی نو زه یقین کوم چې هېڅ ماشوم به ژوندی نه وی پاتې بس مونږ به ټول مړه کړي وی سته بس مړه کړي به دا څوک برداشت کولی شي دا 2-3 کاله تقریبا به ګېډه ګرځول او دا مصیبتونه دا نشي کېدی په دې فعلي حالاتو کې که الله پاک دا وظیفه مونږ ته سپارلې وي بیا به هم کوله بیا به همداسې ساختمان را کړی وی لکه څنګه چې زنانو ته ورکړی دی دا خبره پکې اصولي خبره دا بله خبره دا ده چې په هغه کې کله چې دا تسترون هارمون شروع شي مونږ ویلې ځوانۍ په وخت کې شروع کېږي نو بیا هډوکي 10% هډوکي غټېږي د نارینه هډوکي مخکې مونږ ویلی چې هډوکي او دا چون وظیفه یې سپارل کېږي ده ته نو هډوکي 10% غټوالی پیدا کوي عضلات چې کوم یو چې د کار کولو اصلي شی کوم یو دی هغه هم دا 10% عضلات هم غټېږي 10% هډوکي هم ځکه هډوکي او عضلات په شریکه باندې د کار کولو وظیفه اجرا کوي پیټ یې جګول دروندول کش کول شاته کول دا کارونه ټول عضلات جمع هډوکي دواړه کوي نو دواړه 10% یو 10% بل یعنې 10% دواړه په مجموع کې غټېږي بله خبره دا ده چې تنفس کې فرق دی 10% تنفس د نارینه زیات دی ځکه یو سړی چې کار کوي طبیعي خبره ده تاسو به لیدئ یو سړی چې کار کوي ډېره حوصلې زر وباسي هغې وجه دا چې د کار چې کوي انرژي مصرفېږي د انرژي دپاره خو موږ مخکې ویلي وو چې اکسیجن په کارېږي چې هلته خوراکي مواد وسوځي انرژي تولید کړي نو دا نفس ځکه زر وباسي چې هلته اکسیجن زر واخلي چې هلته انرژي تولید شي که داسې نه بیا خو نه کېږي نو ځکه د انرژۍ په تولید کې تنفس ډېر رول دی نو ځکه د نارینه تنفس به نسبت زنانه ته زیات په عام نورمال حالاتو کې دا هغه شیان دي چې په باطینی لحاظ باندې موږ تاسو ویل چې
بله خبره د هغه کې راځي کې هره میاشت کې په زنانه باندې ماهوار مرض راځي. په هغې ماهوار مرض کې تقریبا څه ډېره وینه ضایع کېږي او په سایکالوژي لحاظ هم د مشکلاتو او د دې هغه سره ډپریشن سره مخامخ کي. نو تاسو فکر وکړئ دا خو داسې نه ده چې دا وینه هم داسې لاړو په شان باندې راوځي، بس که هلته باقاعده د رحم مکمل تازه زخم وي، نو په دې ورځو کې هغه بیچاره سخت دی، هغه سره یې مزاج هم طبیعت یې خراب وي، هغه خراب. دا په هر میاشت کې بار بار تکرارېږي. تاسو فکر وکړئ دا څومره غټه مسله ده. بیا چې خصوصا ماشوم تولد شي د هغې نه وروسته یو میاشت پورې دې نه باقاعده ډېره وینه ځي او کمزوري مې شکل یې معلومېږي، رنګ یې تک زیړ او بیچاره جګېدل او ټیټېدل. دا ټول مشکل ده. ولادت بالکل داسې سخت کار دی. په دې ګایټن فزیالوژي او ډېره مشهوره فزیالوژي امریکایي لیکلې په دې طب کې لوستل کېږي اکثرو کې د ریفرنس په حیث باندې. هغه وایي چې دا ولادتي دردونه ده. ولادت چې کله کېږي ماشوم کېږي نو په زنانه باندې دردونه راځي، ولادتي دردونه ورته دا یو درد لس پاونډه فشار په هغه باندې، یعنې داسې معنا که 10 کیلو 10 پاونډه یا تقریبا 15-16 کیلو دونه شی راځي، دا راواخلي او دا ښځه په دې ګېډه کې درزه وایي چې نارینه دي ولو بیخي وباسي. یعنې دومره هر درد چې راځي 10 پاونډه فشار په دې داخلي اعضاء باندې هغه کوي. دا یو نه یم داسې اول لږي بیا ډېرېږي اخر کې داسې مسلسل تر څو پورې همدغه په زور باندې ماشوم لاندې کښته کېږي، بالاخره ولادت صورت نشي. نو دا ته فکر وکړه چې دا وینه ضایع کېدل په میاشت بیا د ماشوم د ولادت په وخت کې وینه چې ډېره اضافه کېږي هغه هم ضایع کېږي. دا خبره دا هم ده چې دا ولادت خپله دردونه وي. بیا د بله خبره دا چې د حمل په جریان کې چې ښځه امیدواره وي، حامله وي، په هغې وخت کې دا وزن برداشت کول راته خو څومره تکلیف سړی ګوري که نه. په هغې وخت کې تقریبا د طب له نګاه د هغه د نګاه نه هسې موږ اجتماعي ټولنیز اصول هم همدا دي چې ښځه حامله وي هغه ته هېڅ قسم 1 کیلو وزن حتی هم هغه نشته ورته چې باید جکي نه کړي. اوس ته فکر وکړه چې دا د ولادت په دې ټول جریان کې چې دا دومره مشکلات لري، خو 2 کاله 3 کاله بعد ماشوم کېږي، نو دا تقریبا 1 کال 7 میاشتې 8 میاشتې خدای دې لانجې سره کړي او میاشت په میاشت خو کوم چې راځي هغه هم څونه هغه دا خپله د دې کار شو چې دا فرقونه دي د دواړو د نارینه او د زنانه په دې وجود کې. بل خبره دا چې د ځینې امراض خیر دا خو تقریبا طبیعي، ځینې په زنانو کې زیات دي، ځینې کې په نارینه‌و کې په زنانو کې معمولا استروجن او پروجسترون هارمون ډېر تولیدېږي. چې ډېر تولیدېږي نو شحم پکې ډېر وي. کوم امراض چې د شحم د زیادت پورې مربوط دي، د غوړیو د زیادت پورې مربوط دي، هغه معمولا په زنانو کې زیات دي، ځکه دا استروجن هارمون د غوړیو د تولید هغه کېږي. موږ مخکې دا اشاره کړې چې دلته دا کیسه صفرا چې ورته وایي چې په جګر کې ده، په دې ځای کې تیږې جوړېږي، سټون ګال بلډر سټون ورته ویل کېږي، د کیسه صفرا تیږې. دا معمولا کولسترول نه جوړېږي. دا کولسترول خپله شحم دی. نو دا په نارینه‌و کې بالکل فیصدي کمه ده، په نارینه‌و کې بالکل فیصدي کمه ده، مګر په زنانو کې ډېر ده. وجه دا ده چې دوی کې غوړي ډېر تولیدېږي دا د استروجن هارمون په وجه باندې. نو دا دغه هغه فرقونه و چې په ظاهر او په باطن کې د طبي علومو او د ساینسي علومو په لحاظ باندې دا شی فیصله سره وجود لرلو. نو هلته مونږ کوم قرآن عظیم شان آیاتونه چې ولوستل چې وللرجال علیهن درجه، د نارینه او دپاره په زنانه څه حقونه شته، په نارینه د نارینه څه حقونه شته په زنانه، خو وللرجال علیهن درجه، د نارینه یو څه درجه مرتبه په زنانو باندې جګه ده. وجه څه ده؟ والله عزیز حکیم، الله عزیز او حکیم دی. د حکمت تقاضا همدا ده چې زنانه ته چې کوم وظایف سپارل شوي هغې ته همغه شیان ورکړی شوي دي، او د نارینه ته چې کوم وظایف سپارل شوي هغه دا دي. نو دا دواړه پکې ځکه عزیز حکیم وایي. اول ته چې وایي الرجال قوامون علی النساء، سرپرستی محافظ دي، ساتنه به کوي. اوس موږ تاسو په دې اجتماعي کورنۍ هغه کې ژوند کې ګورو چې نارینه چې داسې سخت مشکلات تکلیفونه راشي هغه یې بس هغه مقاومت لري، زنانه بیچاره بس کوټې کونج ته هسې ټوغه وکړم
چې هسې پیشو پې را پنګ وهي هغه پې وکړي چغه وکړي ښځه یو قسم السلام علیکم ته فکر چې ټوله دنیا راولو ده هسې د پیشو د میاو نه ډارېږي د میاو نه ډارېږي د سپي د غپا نه ډارېږي او د درز نه ډارېږي چې هلته وشي زړه دلته لړزېږي زلزله چې زلزله کې ښځې څه حال وي نارې دا په کیسه کې هم نه یو څه چې اصل خبره دا ده چې دغه تفاوتونه د دې باعث شوه الله پاک چې فرمایي چې وللرجال علیهن درجه اوس به تاسو ته پته لګېدلې چې وللرجال علیهن درجه ولې ده ځکه والله عزیز حکیم الله پاک عزیز زبردست ذات او حکمت دی د حکمت تقاضا هم داسې وه چې عادي داسې دا د داسې نو دا مختصر غوندې در شو چې موږ او تاسو په دې دوه آیاتونو کې غور وکړو چې الله پاک چې کوم د حکمت تقاضا و همغسې د خپل کارونه همغسې جوړ کړي دي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.